د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د رویټرز اژانس له قوله د غدو لاندې ښځو د خوست او کونړ پر ولایتونو بمبارونه کړي دي او زموږ بېګناه ماشومان ښځې او بوډاګانې وژلي دي. بل ورته هوایي بریدونه اسلامي امارت پاکستان ته خپل اعتراض استولی دی. د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر اظهار کړی او خوست او کونړ کې د هغه هیواد د هوایي بریدونو په تړاو خپل اعتراض ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متوکل له پاکستاني سفیر د خوست او کونړ په څیر پیښو د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دي چې د ورته پیښو تکرار د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کوي او بدخواهانو ته د ناوړه استفادې موقع په لاس ورکوي. ویل کېږي چې د پاکستان د سفیر په اظهاریه ناسته کې د ملي دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخوند هم ګډون درلود. بل ورته پکتیا کې د اسلامي امارت پولیسو ځواکونو پاکستاني ملیشو ترمنځ نښتې شوې. د پکتیا ولایت محلي چارواکي سلام وطندار ته وایي چې بیګا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د اسلامي امارت د پولیسو ځواکونو پاکستاني ملیشو ترمنځ نښتې شوې دي. د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خلقیار احمدزي سلام وطندار ته د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو پاکستاني ملیشو ترمنځ شوې نښته تایید کړې ده. احمدزي زیاتوي چې بیګانه وخته پاکستاني ملیشو ځواکونو د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د شپول سیمه کې د اسلامي امارت په امنیتي ګزمه ډزې کړې او وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. احمدزي زیاته کړې چې په دغه نښته کې د اسلامي امارت ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی او د پاکستاني لوري ته د اوښتي زیانونو په اړه معلومات نه لري. ځای اوسیدونکي هم رامنځته شوې نښته تاییدوي او وایي چې دواړو خواوو څو ساعتونو پر یوه بل ډزې کولې. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.